نور تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا نور تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخار. من فرزند صدیق وفادار به مردم افغانستان به نام خداوند متعال سوگند یاد میکنم که یک افسر با دیسیپلین وفادار به همه اصول قوانین و مقررات وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم فرش گوهر به یزد و از سنگ گوهر باشم محترم قماندان صاحب اکادمی پلیس، من رابیا به خاطر عکس دیپلم حاضر هستم. تشکر سر. به افغانستان لپاره خدمت کوم. د تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. په دې هیله چې ښه صحت ولرئ او خوشحاله وئ. د رب العزت نه غواړم چې د څو شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ در باندې تېرې شوي وي. قدرمنو لیدونکو بیا مو هم وغوښتل چې په کابل کې یوه د سینما ستوري چې البته سبا سحر نومیږي او تقریبا داسې به ووایم چې د 25-30 کاله کېږي چې سره پیژنو، په دې هنر کې قدم ایښی دی او اوس نام خدای په کابل کې د 10 کاله کېږي چې د سبا سحر په نوم یا سحر فلم په نوم یوه شخصي د فلمونو جوړولو پروډکشن یا سټوډیو هم خلاصه کړې ده. کله کله چې زه ګورم د دې فلمونه د نظامي بڼه ډېره لري، په دې معنا چې یا په فلمونو کې پولیس وي یا صاحب ملي اردو کې افسر وي. دا په دې معنا ده چې سبا سحر د خپل وطن سره، د خپل هیواد سره، د خپلو خلکو سره او بالاخره د سولې امن سره ډېره مینه لري. راغلو ومو غوښتل تقریبا 2-3 ورځې کېږي چې ټلیفونونه سره کوو او دی هر لحظه ماته ویل دی چې خوستی صاحب هر کله راشي دفتر د په خدمت کې دی. زه له دې څخه مننه کوم او ورته وایم چې سبا سحر تلویزیون ته ستړي مه شئ، په خیر راغلم. سلام آقای خوستی، سلام هموطنان عزیز خوستی من بسیار خوش هستم که امروز مهمان خانه های شما هستم و افتخار میکنم که شما امروز مهمان ما هستین.
ډیره ډیره مننه. زه مېلمه یم خو تاسو د ټولو خوستیانو مېلمه. یقینا خوستی ها نور چشم ما است. ډیره ډیره مننه. سبا جان دا راته ووایه چې څه علت و ولې د هنر ته بالخصوص د سینما هنر ته رامخه کړی ده؟ تشکر آقای خوستی. یک چیز برتان بگویم که این فکر میکنم یک سوال کلیشه‌ای است که هر کس که وقت مصاحبه میکنه میگه که چی باعث شد که رو آوردی به سینما یا به هنر؟ ډیره بخښنه غواړم. دا مې د لپاره درته ویلې چې زموږ په خوست کې د ملي تلویزیون له لارې ستا چهره البته فلمونه به موږ خپاره کړي وي خو دا چې ته په خپله خوله ورته ووایې او زموږ خویندې میندې چې هلته دي هغوی به خبره شي. خب دقیقا اولین آرزوی ما بود از زمان طفولیت که ما بتانم یک هنرپیشه خوب باشم و از طریق هنر خود بتانم برای مردم عزیز خود خدمت بکنم و دومی که علاقمندی خود ما بود. میخواستم یک هنرمند باشم، میخواستم در فیلم ها کار بکنم، میخواستم دایرکت بکنم که خداوند سپاسگزار هستم که به امیدایم رسیدیم. ډیره ډیره مننه. یو وخت کې البته د شل کاله پخوا د هنر سره ډیرو خویندو میندو مینه درلوده. ملي تلویزیون کې دغه شخصي کمپنۍ چې وي اوس زموږ بعضې خویندې میندې ډېر محدود خلک دي چې د هنر ته یې پناه راوړې ده او بالخصوص تاسو چې ووایم چې تاسو ډېر زیات خدمت هم کړی دی. په هغې وخت کې د هنر سره ډېره مینه او نظر به اوس حالاتو کې چې زموږ خویندې میندې نه راځي او دا مشکل موږ ډېر زیات لرو. د دې علت څه دی؟ خب معلوم دار که یک مشکل بسیار بزرگ است، بسیار مشکل اساسی است در سینمای افغانستان که نبود زن در سینما نیست. من ایره برتان اتور گفتم میتونم که اینمی جنگ 3 دهه در افغانستان بوده ذهنیت مردم تاریک ساخته. مردم عزیز ما فکر میکنه وقت دختر ما یا زن ما به سینما بره حیثیتش آبروی زیر سوال میره که چون این چیز نیست. ما میبینیم همسایه های خود مثلا ایران، پاکستان وقتی یک اعلان به تلویزیون میتن هزار دختر و خانم جمع میشه آرزوی از این می داشته باشن که ما به فیلم نقش بازی کنیم، به سریال ها نقش بازی کنیم و فامیلشان افتخار میکنه که دخترشان یک هنرپیشه است. اما متاسفانه در افغانستان چون این چیز نیست. پیشتر شما عرض کردین که تقریبا 20 سال یا 30 سال قبل در سینمای افغانستان دخترای بسیار خوب بود، از فامیلای بسیار بزرگ بود، کسایی بودن که تحصیل کرده بودن در ایران، زحمت کشیده بودن تا به سینما آمده بودن و یک نقش بازی کرده بودن و او را افتخار خود میدانستند، فامیلش افتخار میکرد. اما فعلا همه چیز از ما جنگ گرفتی. متوجه باشین وقت جنگ در یک کشور تک تک میزنه اولین چیزش که از بین میبره هنر فرهنگش است که همه یک چیز شده. مننه. د بعضو فلمونو کې د ګورم ما که څه هم مخکې لیدونکو ته مې اشاره وکړه ستا اکثره فلمونه د نظامی بڼه لري ولې څه علت ده؟ خب کدام علت خاص نداره. این نقشه را که من بازی میکنم البته مجبوریتم است که من را باید راست خدا بگویم برای از اینکه من هر فیلم را که متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم خودم نوشته کردیم 1 ماه 2 ماه دنبال یک کرکتر گشتیم که بتونه این نقشه بازی بکنه. وقت پیدا نشده ما مجبور شدیم خودم بازی کردیم این نقشه. دیگه کدام علت خاص نداشته. خب دا چې مقابل لوری دی پیدا کړی نه دی او تاسو خپل لوبولی دی زه فکر کوم هغه څه چې تا لوبول دی او نظر هغې ته دا به ډېر ښه راغلی وي په دې معنی چې هغه تخیل هغه څه چې ستا په ذهن کې دي تا لیدونکو ته ورکړي دي او که چیرې په بل چای ولوبوې تر څو چې هغه پوهوې د هغې په ذهن کې پیچکري کوي زه فکر کوم ډېره مشکله وي. این حسن نظر شماست اما یک مشکل دیگر هم مد نظر بگیریم کسی که نقش بازی میکنه دایرکت بسیار مشکل است که دایرکت بکنه برای از اینکه خودش متوجه خود می باشه بک‌گراند متوجه نمی باشه شاید کدام اشتباهی رخ بده. آرزوی از این دارم که شما به بزرگواریتان ببخشین و این فیلم مرا طور توفت برای شما میتونم که از طریق تلویزیونتان نشر کنین. ډیره مننه. قدرمنو لیدونکو راځئ د دې فلم یوه لنډه برخه ګورو بیا هم زموږ سره اوسیږئ.
این طفل دوستی کرده بود و خودم از بغلش پایلش کردم. ښه قدرمنونکو د فلم دا یوه برخه چې سباجان لطف وکړو د خوست تلویزیون او خوستوالو ته یې ډالۍ کړې وه. تاسو دا برخه ولیده په دې هیله چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. سباجانې لکه څنګه چې موږ ګورو تاسو یو شخصي کمپنۍ یا شخصی پروډکشن لرئ. خوستی صاحب فیلم ساختن در افغانستان کار بسیار مشکل است. مشکل حساسی فیلمسازای افغان نبود بودجه مالی است، نبود وسایل تکنیکی است و نبود اشخاص مسلکی است که بدبختانه این سه قسمت از فیلم برای شما گفتم، یعنی از ساختار فیلم گفتم که برای ساخت فیلم بسیار مهم است پول، وسایل تکنیکی و افراد مسلکی. قسمی که شما خودتان شاهد هستین و خودتان یک هنرپیشه هستین، خودتان یعنی فیلم میسازین، یک دایرکتر هستین، یک نویسنده هستین، به بسیار مشکل یک فیلم میسازین و او را از طریق تلویزیون ها پخش میکنین. با اون مشکل من هم مواجه هستم. فکر میکنم مشکل ما اضافه تر از مشکل شماست، چون در افغانستان مردم عزیز ما، یعنی کلش نمیگم، اکثریتش با سینما آشنایی نداره. چی بسا که یک هنرپیشه زن بپذیرن و یک فیلمساز زن بپذیرن که مشکل بسیار بزرگ است. ما هر جایی که میرم با این مشکل برخوردیم. کسی که یک ذره روشن فکر است از ما استقبال میکنه، کسانی که فکرشان یعنی قطع نمیته ما را اصلا نمیپذیره. خب اونا اگر ما را نمیپذیره ما با قلب گرم میپذیریمشانه. به هر صورت مشکل ما هم مشکل اقتصادی است که بارها از طریق مایک های تلویزیون ها این مشکل ما مطرح کردیم. تنها منی بلکه تمام فیلمسازای افغانستان مطرح کرده که دولت عزیز فیلمسازای خود کمک بکنه، یک مقدار بودجه را در خدمت فیلمسازا بده تا فیلم های خوب را تولید بکنه، از راه هنر و فیلم بتونه هویت ملی خود ثابت بکنه و اون نام بده که سر افغان ها گذاشته شده، یعنی تورست، یعنی چی میگن نخیر کوکنار که کشت میکنن، قاچاقبر، این نام از هر ما برداشته شوه. یک نام نیکی که قبلا ما اون نام داشتیم او رو دوباره به دست بیاریم. ډیره مننه. څنګه کله چې تاسو فلم جوړوئ او بیا دغه په سینما کې ریلیز کوئ یا په دوکانونو یې خرڅوئ، هغه بودیجه چې مثلا په لکهاو روپۍ مصرف شوي دي هغه بیرته لاسته راوړی شئ؟ هرگز نه. دا مشکل نه ده، ځکه چې ستاسو ژوند خو بیا په اقتصادي لحاظ، ستاسو کورنۍ، ستاسو فامیلونه، ستاسو اولادونه په اقتصادي لحاظ بیا ضربه نمومي. خب در شروع من هم چون عشقی که به سینما داشتم و عشقی که با مردم عزیز خود داشتم تمام هست و بود خود فدا کردم. اما حالا آیسته آیسته راه را پیدا کردیم که بتونم از این طریق یک مقدار پولم به دست بیارم و بتونم خدمت کنم برای مردم خود. آرزویی که من دارم بتونم به او آرزو برسم. شکر خداوند حالا میتونم که فیلمایی را که بسازم به خارج از کشور به فروش برسانم، بر از اونا مارکت پیدا بکنم، چون دوستایی را دارم که مرا کمک میکنن، در پولیم هستن، در کنارم هستن. اگه اونا نباشن شاید همانطور که به سقوط مواجه شده بودم و امروز هیچ نمی بودم. رازو هغه مخکې دې هم وویلی چې کلیشه‌ایي پوښتنه دی، کلیشه‌ایي پوښتنه بله وکړو ورکې څه ډول رولونه دې خوښېږي؟ خب این کلیشه‌ای نیست، این سوال کلیشه‌ای نیست. یکی از سوالایی است که من دوستش دارم. من هر نوع نقش که باشه خوشم میاد. هنرمند نباید بگویم من این نقش بیشتر خوش دارم. هنرمند او است که هر نقش را که دایرکتر برش بده او رو بازی کنه. نه خو ډېر داسې حالتونه پیښیږي چې زه فکر کوم د بعضې حالتونو کې بعضې سناریو په اساس د کرکټر په اساس د چهرې په اساس تطابق هم ونه لري. پوه نه شوې زما په مطلب؟ فهمیدم.
نو که هر نقش مگه هر چاته ور وسپارو دا به گناه نه وي. خب باز من فکر میکنم دایرکتر چهره را دیده کاست میکنه. سبا جان ډیر تشکر. بیا هم د سبا سحر یو لنډ کلیف ګورو، زموږ سره اوسېږئ. تکان نخو. پیش نبیا. تکان نخو. تکان نخو. زمین بایسته باشه. چطورت است؟ مغزای سرت باد کنم؟ پیش نبیا. یعنی این طفلانی که میدیدین این طفلا میبینی؟ این همون طفلا میخواستی که طفلا رو فرار بدی؟ 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 میخواستی که طفلا رو این همی آدم وفادارتان نه؟ یا هم آدم وفادار. قدرمندونکو بیا هم درته هرکلی کوم سبا سحر زموږ مېلمنه ده، زموږ نه چې د ټول خوست مېلمنه ده. زه دې ته بیا هم هرکلی کوم دا چې زموږ دعوت یې ومنو، حاضره شوه زموږ سره یو څو شېبې زړه خواله وکړي او د خپل کار په هکله تاسو ته رڼا واچوي. سبا جانه که چېرې کې زمینه دې مساعده شي چې په تخنیکي لحاظ تاسو ته هغه زمینه چې لازمه ده مساعده شي او څه بودیجه هم درکړل شي، څه ډول فلمونه مو خوښېږي چې زموږ هیوادوالو ته یې وړاندې کوي؟ اجتماعي، انتقادي، البته رومانتیک یا داسې نور؟ خصوصی صاحب این آرزوی همیشگی است که اگر ما پول به دست بیارم کسب مرا کمک بکنه، ما فیلم هایی را می سازم که داستان قهرمانی های مردم عزیز ما باشه، داستان های واقعی افغانستان باشه، از قهرمان های ملی ما باشه. ما اوتر فیلم ها را زیاد خوش دارم. یعنی چطور براتان بگویم، داستان های حماسی زیادتر خوشم میاد. ولی هغه زموږ خویندې چې مثلا د ولایاتو په سطحه په تپه تیاره کې ژوند کوي، د تعلیم زمینه ورته نشته، پلرونه یې نه پرېږدي، یا مثلا هره ورځ د تلویزیون او د میډیا له لارې اورو چې پلني ولایت کې 2-3 خویندو ځانونه سوځولي دي. ایا نه مو خوښېږي په هغوی په ژوند په هکله تاسو یو څه ولرئ چې دغه انګیزه یې څه ده او ولې دا کار کیږي او د دې اصلاحي لاره کومه ده؟ خصوصی صاحب ما به نظر خودم، البته ما فکر نمی کنم که دیگرها به نظر ما موافق است. یعنی نظر خود ما این است که هر چقدر ما فیلم بسازیم تشویق بکنیم زنه که حقت ای است، حقوقت ای است، تو باید هزی را پیش بری و از او را پیش بری. زنای ما چون در افغانستان جنگ بوده و این اصحاب نرمال نیسته، روی منفی از او را انتخاب میکنه. شما ببینین از زمانی که سر حقوق زن در افغانستان کار میشه، خودکشی ها زیاد شده، خودسوزی ها زیاد شده، دخترها رای دیگر انتخاب کرده. مگر سابق بود پدر مادر یک دختر به شوهر میداد او خوشبخت میشد، اما حالا که تبلیغات شده که باید دختر بدل خود شوهر بکنه و حق داره از خدا، حالا رای دیگر انتخاب کردن که از خانه فرار میکنن. اگر میگن سابق میگفتن که شوهر سر زن حق داره،
زن مجبور بود که چوب میگرفت و زنم مردم دیگه خشونت نمیکرد. اما حالا میگه که حقوق ما و تو برابر است. برابر است. امیست که جدال بین از اینا پیدا میشه. گذشت از هیچ طرف نیست چون حساب نرمال نیست. امی 13 جنگ که در افغانستان بوده تمام مردم دود بارود تنفس کردن، نه فضای پاک. ای باعث شده که برده‌باری ها کم شوه، بی‌حوصلگی ها زیاد شوه. این نیست که جنجال زیاد شده. من کم از این مسائل دورتر مگروزم که میگم خوبتر است. این مسائل از طریق ملاها، از طریق مولوی ها، از طریق علما پیش بره. نه ډیره بخښنه غواړم. داسې ده چې وایي د ښځې د درد نه ښځه به خبره وي. ما په دې ارتباط وویلی. نور هم کوم مطلب نه و. دا چې علماو ته یې پرېږدئ که سیاسي اشخاصو ته یې پرېږدئ پارلمان ته وایي ستاسو کار. ما هم سر شما انتقاد نکردیم، نگفتیم، تهمت نزدیم. منتها مقصد ما این است. خب به هر صورت من در این راستام کار میکنم. همین سریال چند روز پیش من یک سریال به می ارتباط جور کرده بودم که رفتم بردم به تلویزیون ملی. خب بزرگان نپذیرفتن دیگه، گفتن یگان ذره اورا برش کشیدن. بالاخره تلویزیون آریانا این سریال نشر میکنم. از طریق تلویزیون شما فکر میکنم پالیسی شما این نیست که صفت یک تلویزیون دیگه بکنیم. به هر صورت تلویزیون آریانا مرا کمک کرده. امشب این سریال از طریق تلویزیون آریانا نشر میشه. او دا سریال خود ما سره واده میکنه چې تا ته هم درکوم. حتما این واده را بجا میکنم. بخیر تلویزیون ګوره موږ پیسې نه لریم. نه ما پیسه نمیخوایم. پیسه برای کس نمیدیم. حتما بخیر سریال که نشر شد، بعد از نشر سریال ما تصمیم داریم که به تمام ولایات این سریال بدیم. قدرمن لیدونکو د سبا سهار د دې مینې نه ډیره مننه چې د خوست خلکو سره د خوست تلویزیون سره لري او واده یې وکړه چې دغه سریال چې ما جوړ کړی دی دا به خوست تلویزیون ته زه ډالۍ کوم. زه په خپل وار بیا هم له دې څخه مننه کوم. تشکر از شما همچنان. سبا جانې ودې ویل چې کله کله لیکنه هم کوم، ډایرکټ هم کوم، اکټینګ هم کوم او دا ستاسو لپاره مشکل کار نه دی؟ خب پیشترم برمیگردیم به گپ قبلی از مجبوریت. چون ما سناریست در افغانستان نداریم. سناریستی که مسلکی باشه او در را تحصیل کرده باشه ما نداریم در افغانستان. مجبور میشیم که خود ما بنویسیم و خود ما جور بکنیم. خب دایرکت، چون ما از طفولیت آرزو داشتم که ما بتونم یک روز دایرکتر شم. تا بال خوا نشدیم دایرکتر، اما صرف ما یک حرکت هستم، دیگرها از پشت من نمیتونم خدا بگویم نویسنده هستم، نمیتونم خدا بگویم دایرکتر هستم. فعلا هم در حالت آموزش و پرورش هستم. نه ډیره مننه. زه فکر کوم چې دا به د موږ لپاره د افغانانو لپاره د افتخار ځای وي چې ته هم لیکنه کوې، هم ډایرکټ کوې، هم تمثیل کوي. په رښتیا هم که اوس وخت کې بعضې لیکوالانو ته ورشي او ته ورته ووایې چې ما ته په دې اړه په دې موضوع باندې یوه قصه ولیکه، نو درته وایي چې چند میتی چقدر دلار میتی. ای گپ اساسی است. راست میگن در افغانستان هر چیز اگر کت یک آدم یک گپم که بزنیم میگه اگر من جواب تا بتم چند روپه دلار برام میتی. حالا تمام گپای افغانستان به دلار شده. سبا جان هغو خویندو ته، هغو میندو ته چې بالخصوص اجازه نه ورکوي، څه دا چې د سینما لاره غوره کړي، د تیاتر لاره غوره کړي، د راډیو تلویزیون لاره غوره کړي، حتی مکتبونو ته هم اجازه نه ورکوي، هغوی ته څه ویل غواړي؟ خب ما بر از او خواهر برادر، بر از او خواهر خود هیچ گفتنی ندارم. ما بر فامیل عزیزش ایره میگم و ازش خواهش میکنم که برادر عزیز ما، خداوند امر کرده که سواد سر مرد زن فرض است، به امری خداوند نکن. و پیامبر مقبولش فرموده که ز گهواره تا گور دانش بجو. بیا که امر خدا و امر پیامبر خدا را بجا کنیم او دختر خود از مکتب، از علم، از تحصیل منع نکنیم که پیشرفت یک خانواده، پیشرفت یک کشور سر زن است. یک چیز دیگر هم براتون بگویم که شروع زندگی به نام زی آغاز شده. میگه زندگی اگر زن نباشه زندگی وجود نداره. بشکه همدغه مور ده، همدغه د نن ورځې ماشومه ده چې لویږي، میرمن کیږي، هغه میرمن د سبا ورځې مور ده، همدغه مور ده چې حتی اولیاء و پیغمبران نړۍ ته. یقینا.
پس د مور قدر عزت ډېر لوړ دی او حدیث شریف هم دی وایي د مور په قدمونو کې جنت است. بله ډېر عالي. ښه صبا جانې د شوټینګ په وخت کې د انسان سره ډېرې خوږې او ترخې خاطرې هم پیدا کېږي. خوږه خاطره دی ډېره ده که ترخه؟ والا خاطرهای شیرین زیاد است. من هم میخوایم خاطره تلخ داشته باشم. خاطره شیرین زیاد است. بس په دې هیله چې په راتلونکي کې هم بد خاطرې ونه لري خو خوږه خاطره دی. انشالله انسان زندگی رو به دست خود میسازه. اگر بخواید زندگی زیباست برای زیبا فکر بکن. ما همیشه زیبا فکر کردیم. بر شما خاطری جالب بگویم. بله یک روز ما سال گذشته یک فیلم بود و فیلم نظامی بود شوتینگ میکردیم. ما مجبور شدیم سیاهی لشکر خود بریم از مزدورکارا بگیریم. مزدورکارا آوردیم بین موتر شاندیم و برشان یاد دادیم که باید چی بکنن. خب زمانی که شوتینگ خلاص میشد ما میخواستم کتابی بگیرم چند کتابی از هنرپیشا بگیرم. ایده که رفتم پیشش کمره را که پیش بردم برام خنده کرد. کمره را بردم برام پخ کرد. خدا کاکا جان جیگرخونی کو انتحاری در بین موتر در آمده و تو خنده میکنی. انتحاری اگمیال واقعا در تو خود چیغ زده میری. امی چیغ برام بته. یک دفعه سلومه کرد گفت همشیره اول که آمدن کتیما گپ زن گفت عکست میگیریم ما رو نگفت که گریان کو. این برای من بسیار جالب بود. اول مرم خنده نگرفت پسان این گپ سر ذهن من تاثیر کرد. پسان مرا هر بار سون از این مرد سیل میکرد مرا خنده میرفت میخندیدم برش. ډیره مننه. په رښتیا هم چې ژوند ښکلی دی د ژوند هر لحظه ښکلې ده او هر لحظه یې خاطره ده او که څوک وغواړي چې بده خاطره ده د بده په ښه خاطره هم بدلولی. بله دا چې وی یو بله پوښتنه به هم وکړم ورکې که اورېدلی مې دي چې په دې ورځو کې شوټینګ آمادګي لري کوم نوی فیلم لري او که سریال؟ بله ما یک سریال نظامی دارم برای پلیس می سازم به نام کمیسار امان الله خان. این سریال داستان از واقعیت های جامعه ماست به اساس قصه های واقعی می چرخه. انشالله ما فردا بخیر شوتینگ این سریال شروع میکنیم و به یاری خداوند شاید تا 9 ماه بعد تکمیل شود و از طریق تلویزیون ها به نشر برسه و آرزو دارم که این بار تلویزیون ملی قبول بکنه. کمیسار امان الله خان د نوم نه داسې ښکاري چې کومه حقیقي قصه تېره شوې ده. بله کمیسار امان الله اوس هم ژوندی دی او که نشته دی؟ بله نه زنده است. صرف نامش هم از امان الله خان انتخاب کردیم و این نام زیاد خوش شد. هغه څوک چې اوس هم ژوندی دی د قصه ورباندې لیکل شوې ده په حقیقي ډول هغه را میدان ته کوئ که د دې رول به بل څوک ولوبوي؟ نه یک کس است که فعلا پشت کمره شما شیشته فیلم برداری میکنه. همین آقا کمیسار امان الله خان است. ډېر ښه. نو خدای دې وکړي چې دا سریال په د 9 میاشتو کې په بریالیتوب سره ترسره شي او دا کمیسار صاحب او امان الله خان هم د تلویزیون د سینما په پرده راوځي او بیا دغلته کینی او موږ د سره انشالله دغه 9 میاشتو خاطرو پوښتنه وکړو او دای راته ځواب ووایي. انشالله من در نظر دارم که بخیر یک فیلم دارم شاید سال آینده وعده نمیتم چون قسمت نصیب ها به دانه کجا می باشه. در نظر دارم که فیلم از ولایت خوست شروع بکنم. خوست، هلمند، قندهار و جلال آباد. بس خوست کراتلی ټول خوستیان ستا په خدمت کې دي او دا په ډاډه زړه درته وایم زموږ څه چې په وسه وي حتی نه یوازې خلک بلکې رهبري به هم ستاسو په خدمت کې وي او موږ د اوسه نه تاسو ته هرکلی وایو خوست په خیر راشئ. سلامت باشین. من دوستشان دارم. من مدت‌های زیاد را با خوستی ها زندگی کردیم. مردم بسیار جوان مرد است. اینو نمیگم پیش شما و برای تلویزیون شما واقعا مردم بسیار جوان مرد مردم بسیار خوب هستند. از نام خوست پیداست. ډیره مننه صبا جان دا چې حاضر شوي زموږ سره مرکه وکړئ. په پای کې که د تلویزیون لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مایک مو په خدمت. یک چیز میگم که مردم زیاد دوست دارم و پیام بسیار کوچک دارم که میگم دوستتان دارم. ډیره مننه دا چې حاضر شوي څو شیبې مو د زړه خواله وکړه او د خوست تلویزیون ته مو تنې من و تنې من
دغه فلم ډله کو خو په دې هیله چې که چیرې کې نور مواد لرئ نوره فلمونه هم لرئ خو د تلویزیون لارې نشر کړو که په سی ډي کې وي که په ډي وي ډي کې وي یا هغه فیلمونه چې لوگو ونه لري آبای لا بهتره وي انشالله ایره برتان وعده میتونم که با اینمی کست های سریال یک جا 2-3 فیلم دیگر هم بر شما میتیم. ډیره مننه سبا جان چې حاضر شوي ستاسو نه تشکر مننه هر کله کو بیا هم په دې هیله چې خوست هم په خیر راشه سلامت باشین تشکر